دوستانو ډیر د افسوس جای دا ډیره باندې خبره ده، خو چونکه زه په ورختای کې وم او ما غوښتل چې زه دا میسج ریکارډ کم. واقعا هم ډیر بد سوي په اروپا کې چې کوم ضربه اسلام ته او د مسلمانانو احساساتو ته چې کوم ضرر رسوي. خو زه په دې کې بیرته ګرام مسلمانان ځوانان بولم چې هغوی اول غلطي قاچاقبر ته روپۍ ورکړي. اول قاچاقبر چې خدای پاک په قرآن کې ویلي چې کوم کس دوکه کوي، قاچاق کوي او اسلامي مرکزونو نه ځي کفري نړۍ ته، کفري هیوادونه په دوی آباد دي، دوی هلته د هغوی مټ کیږي. دغه مسلمانان چې په قاچاق راځي په دغو $10,000 دوی یو دکان جوړولی سي، دوی له غرنه لرګي راوړی سي، دوی یو بزنس کوی سي، دوی د یو بل د یو کونډې د یو تیم د درد درمان کېدای سي. خو نه، دوی اروپاو کې، امریکاو کې، اروپاو کې ټیکس ورکوي، ډېر غټ ټیکس ورکوي چې په هغوی ټیکس باندې د اروپایانو د کاپیرانو مټ ملا نورم مضبوطیږي. نو دوی هم همدغومره مجرمه دي څومره چې دغه کس چې اسلام ته او د اسلامي تبرکاتو ته توهین کوي، په دې چې دوی دغه زمینه مساعده کړي. دوی خپل ځان کمزوری مجبوره ښودلی. نو که چیرې دوی خپل ځان مضبوطه کړي او دوی خپل په خدای باندې، په الله باندې باور وکړي او خپل وطنونو ته بیرته ستر شي او چې یو اسلامي امت د اسلام په نوم د پاکستان مطلب لا اله الا الله محمد رسول الله دا ده هلته لاړ سي، د پاکستاني اقتصاد مضبوطه کړي، هغوی ته خپل بارډر خلاص کړي، د افغانستان مادانو نه فایده واخلي. په سنټرل ایشیا کې څومره هیوادونه دي چې خدای پاک آزاد کړل، خو نه دوی بیا هم تښتي، هر وخت اروپا ته منډې وهي، هر وخت اروپا ته منډې وهي. نو دغه قاچاقیان چې راغلي اروپا ته، زه دوی نه یو سوال کوم، څه مجبوري لرئ؟ دغه یو داسې خو نه ده چې ته په اروپا کې راغلی آینسټاین سوې، ته راغلی نیوټن سوې، ته راغلی ته دلته مثلا مادام کیوري سوې، مزدور سړی یو بکسکاک دی د وایخله. ته په اروپا کې چې د یو کاپیر د کور کرا ورکې، هغه ته فایده ورکې، هغه په انټرست په سود باندې اخلي، په سود باندې هلته یو مړۍ ډوډۍ هم چې ځان ته اخلي هغه هم په سود اخلي. که ته حلال رزق هم اخلي هغه هم په سود اخلي. نو ولې دا کار ته کوې؟ دلته ولې نه ستنېږي؟ ولې پاکستان ته نه ځې؟ ولې افغانستان ته نه ځې؟ ولې د یو بل پښې وښئ؟ لنډ مثال د ما پسې خو م راخیستې وه، خو خپل ګریوان کې وګورئ، یوه ډرام ده، که صدیقي ده، که دا وزیري ده، که نور رمباړې زین ده، څه مجبوري لرئ چې ته اروپا کې ناست یې؟ څه ولې؟ چی شته؟ ولې څه چل